یاده غونډه چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه د غزني سوداګرو په ګډون ولایتي مسؤلینو هم پکې ګډون کړی و. د غزني والي حافظ محمد امین عمري وایي چې د امیرالمؤمنین حفظه الله له لوري د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکې توزیع توشیح شوي او ډیر ژر به سوداګرو ته وویشل شي. د صنعتي پارکونو د ځمکې توزیح د قانون په رابطه باندې د امیرالمؤمنین صاحب له خوا نه حفظه الله د هغه له طرف نه هغه توشیح شوی ده او ډیر ژر به انشاءالله العزیز تطبیق شي. ښاغلی عمري زیاتوي چې سوداګرو ته په هره برخه کې اسانتیاوې برابرې شوي دوی باید خپل هیواد کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د صنعت و تجارت رئیس مولوي حضرت موسی ابو منصور وویل د سوداګرو مشکلاتو ته لاسرسی د امیرالمؤمنین حفظه الله امر دی او موږ یې د امر اطاعت کوو او د دوی مشکلاتو ته به د حل لار پیدا کوو. د دوی مشکلاتو ته لاسرسی له یو خوا څخه زموږ د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی امر ده، د هغو اطاعت به مو کړی وي او بل به مو له دوی سره کومک او همکاري کول د دوی مشکلاتو ته حل لاره پیدا کړي. په همدې حال کې یو شمېر سوداګرو هم خپلې ستونزې او لاسته راوړنې له مسؤلینو سره شریکې کړي او له مسؤلینو یې د همکارۍ غوښتنه وکړه. موږ تاسې په غزني کې الحمدلله فی الحال تر 100 کارخانو پورې موږ تاسې کارخانې لرو چې جناب منصور صاحب مخکې یادوري وکړه چې بعضې کارخانې جوازونه نه لري. د اتاق صنایع معدن د خوا څخه موږ پیشنهاد هم لرو او دا مو په کلکه غوښتنه ده چې کومې کارخانې چې په غزني کې فعالیت کوي او هغوی جوازونه نه لري هغوی باید بندې سي او د هغوی مخنیوی وسي. د سوداګرو په وینا غزني ولایت کې شاوخوا 100 کارخونې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي چې د غزني په شمول نورو ولایتونو او ګاونډیو هیوادونو ته هم توکي صادروي.